السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو ستړي مه شئ، په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو نوی درس شروع کیږي، هغه چې دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوچنیوالی دی. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوچنی و، په هغو باندې بحث کوو، د ده په شخصیت بحث کوو. سمه ده، درس به وایو، خو مخکې له هغې څخه زه باید لنډې پوښتنې وکړم چې موږ تاسو ګورئ تېر درس څه شي و؟ آفرین، د قرآن کریم لوست فعالیتونه و که نه؟ ډېر ښه. دا درس چې موږ ولوستلو، په دغو فعالیتونو کې ګورئ څو لغتونه راغلي وو. نازل شوی و که آفرین، تلاوت و که ډېر ښه، ځانګړی او درناوی. نازل شوی، رالیږل شوی که نه، جملې مو ورته جوړې کړې. د هغې نه وروسته بل څه و؟ آفرین، تلاوت، د قرآن کریم لوستل و که نه، چې موږ تاسو باید تل تلاوت وکړو. له هغې نه وروسته بل څه شي و؟ آفرین، خاص و ځانګړی، خاص. زه تا ته ډېر خاص احترام لرم، زه تاسو ته احترام لرم که نه. بل درناوی، احترام او ځانګړی هم خاص. ګورئ، درناوی، موږ د خپل ښوونکي درناوی ساتو. له هغې نه وروسته فعالیتونه و، کورنۍ دنده خانه خالي وې، هغه مو هم وکارولې. له هغې نه وروسته هلته مفرد و جمع چې راغلي، لکه آیاتونه و، مفرد ورته پیدا کړئ، موږ آیات ورته ولیکلو که نه. جمع آیاتونه راغلي وو، مثال سورې راغلي وي، جمع چې و سورې، جمع و، مفرد سوره و. مثال بل چې راغلي و، آفرین، ادبونه و، جمع چې و ادب و. آفرین، همدغسې ډېر نور هم و. سمه ده. له هغې څخه وروسته موږ تاسو د داسې چا، د داسې یو شخصیت، د داسې یو انسان په ژوند باندې بحث کوو، د هغو په ماشومتوب باندې بحث کوو چې که چیرې موږ تاسو میاشتې د هغو په شخصیت باندې وغږېږو، نو موږ تاسو ته به بیا هم دومره څه پاتې وي چې موږ تاسو همدومره وخت نور هم ورباندې تېر کړو چې د هغو د شخصیت، د هغو د کړو، د هغو د اعمالو ستاینه کوو. سمه ده. هغه شخصیت څوک دی؟ هغه زموږ تاسو خوږ پیغمبر خاتم النبیین، هغه پیغمبر چې د هغې نه وروسته بل پیغمبر نشته. صحیح دی. دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د کوچنیوالي باندې بحث دی. سمه ده. ښه درنو زده کوونکو، ما دلته ځینې عکسونه ځړولي دي، دا وګورئ. دلته لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. له هغې نه وروسته دلته دا عکس وګورئ، دلته دا عکس وګورئ. صحیح ده. موږ تاسو ګورئ نعت شریف تعریف کړی دی. نعت څه ته وایي؟ اوس دا پوښتنه ځکه دلته کوله چې دغه نعت چې دی د دغو درس مربوط کېږي، اړوند دی د دغو درس. سمه ده. ګورئ، نعت چې دی په لغت کې نیکې او غوره وینا ته وایي. کومې یوې ته؟ نیکې او غورې ته. او په اصطلاح کې هغه منظومه وینا یا هغه وینا نظم وي که نثر، صحیح ده، چې په هغو کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شخصیت که نه، د د کړو وړو، د د اعمالو او د ده د رفتار او رویې وي، د د ځای ستاینه شوي وي، نعت شریف بلل کېږي یا نعت بلل کېږي. صحیح ده. او هم بیا هم په لغت کې ستاینې ته وایي یا صفت ته وایي. په اصطلاح کې هغه وینا نظم وي که نثر چې په هغو کې د الله جل جلاله د ذات، نومونو، قدرتونو او صفتونو پرله پسې ستاینه شوي وي، هغه بیا حمد دی. یعنې د حمد د نعت ترمنځ فرق هم دغه دی چې په حمد کې د خدای جلاله ستاینه کېږي او په نعت کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ستاینه کېږي. سمه ده. ښه درنو زده کوونکو، دلته زموږ تاسو موضوع ده د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوچنیوالی دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی، مخکې له دې چې دی تولد شي، 2 میاشتې د تولد نه مخکې د پلار وفات شوی دی. پلار یې عبدالله نومېدو. وروسته له هغې څخه د مور وه، مور یې بیبي آمینه نومېده. مور یې بیا یوه رضایي مور ورته رضایي مور ته ورکړو چې هغه بیبي حلیمه نومېده. هغې ورته شیدې ورکولې. تقریبا 4 یا هم 5 کاله، کتابو کې مختلف نظر راغلی دی، خو ډېری وایي چې 4 کاله، یعنې له 5 نه کم 4 کاله د بیبي حلیمې په کور کې و. ګورئ، کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نړۍ ته سترګې غړوي، د نړۍ څخه یعنې داسې معجزې په نړۍ کې واقع کېږي چې یعنې هغه مخکې له مخکې نه
یو زیری و بشریت ته چې داسې یو نیک انسان نړۍ ته سترګې غړولې دي چې یعنې هغه به د راتلونکي لپاره یو ډېر غټ لوی او ډېر مهم لارښود به وي. سمه ده. نو په وخت کې چې کله بیبي حلیمې یوړو، د بیبي حلیمې د وضعیت کورنی وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خرابه و. نو کله چې ده ته شیدې ورکولې په مو قبیله باندې په ټوله قبیله باندې ګورې د خدای پاک داسې رحمتونه نازل شول چې کومې مخکې کومې وچکالۍ چې په تېرې شوې وي هغه ټولې ورکې شولې. بارانونه وو، خدای پاک بېلابېل نعمتونه د حضرت پیغمبر سلام دپاره په دوی باندې نازل کړل. صحیح دی. او بیبي حلیمې اقتصادي وضع ورځ تر بلې جوړېدله، ورځ تر بلې ښه کېدل. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له کوچنیوالي څخه د نیکو او غوره اخلاقو درلودونکی و. داسې یو څوک و چې له ماشومتوبه د داسې کوم کار نه دی کړی چې هغه د چاته ضرر رسول وي او یا د هم چاته بده خبره کول وي. صحیح ده. کله چې بیا مور بیبي حلیمې کله خپل اصلي مور ته راوړو نو دی د شپږو کالو و چې مور یې د خپلوانو کره روانه وه او لار کې ورته وفات شوه. ګورئ مخکې د پیدایښت څخه د 2 میاشتې وړاندې پلار وفات شوی دی. صحیح ده. دی 6 کلن و چې د مور وفات شوله. ګورئ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ګورئ له ماشومتوبه په ډېرو سختو شیبو کې راغټ شوی دی. ډېرې سختې یې تېرې کړي دي. هغه سختۍ که چیرې موږ تاسو باندې اوس راشي زه ته وایم چې موږ تاسو چې باید ویې منو خو مګم ډېر په سختۍ به هغه تحمل کړلی شو. د هغو زغم به ډېر په سختۍ باندې موږ تاسو ولرو. ګورئ دا 6 کلن دی چې د مور د سیوري څخه به برخې کېږي، د مور د رحمت له سیوري څخه به برخې کېږي. بیبي آمینه هم څنګه دی وفات کېږي. سمه ده. نو له هغې څخه وروسته سرپرستي د ده نیکه ته چې عبدالمطلب نومېدو ور وسپارل شوله. نیکه یې دا په ډېر مرحمت سره رالویولو. د هغو ډېره ښه سرپرستي کوله. هغه یې ډېر ښه ساتو، د دښمنانو څخه د نورو آفتونو څخه د ټول نه ډېر خوندي ساتله. ګورئ صحیح ده. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله 8 کلن شو نو نیکه یې هم وفات شو. نو نیکه چې وفات شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورم خفه شو، ډېر سخت خفه شو او په داسې حالت کې شو چې مثال لکه د ده نه ګورئ پلار مور بیا هغه څوک چې د ډېره سخته سرپرستي یې کوله نیکه و هغه هم له لاسه وتل، هغه هم خدای پاک ترې واخیستل. نو وروسته چې دی کله نیکه رحلت کوي وفات کېږي نو بیا یې ابوطالب چې د تره و او د حضرت علي رضی الله تعالی عنه پلار و سرپرستي هغو ته پاتې کېږي او هغه د ده سرپرستي کوي. سمه ده. نو کله چې حضرت علي رضی الله عنه پلار د سرپرستي کوي خو مګم دی له دښمنانو څخه ډېر په امن ساتي، ډېر کوشش کوي چې دی له دښمنانو څخه په امن وساتي. ځکه دوی ورباندې پوهېدل چې دا به داسې یو انسان وي چې د ټول بشریت لپاره به یو زیری وي، د ټول بشریت لپاره به یو څراغ وي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ګورئ نړۍ ته سترګې غړوي د نړۍ څخه څومره ستونزې لرې کېږي، تورې شپې رڼا شوې، ظلمونه ورک شول. کله چې دی پیغمبرۍ باندې مبعوث کېږي نو دی دلته څنګه دی هغه ظلمونه چې مثال په بشریت باندې کېدل هغه خلاص شول. دته داسې یو لارښود کتاب چې زه تاسو نوم ولیکم قرآن کریم نازل شو چې تر اوسه پورې موږ تاسو د قرآن کریم په لارښوونو باندې عمل کوو او موږ تاسو ته یعنې یو ډېر غټ لوی لارښود دی. صحیح دی. نو له هغې څخه یوه بله خبره چې زه تاسو ته باید وکړم، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له ماشومتوب څخه د ډېرو نیکو او غوره اخلاقو درلودونکی وګورئ. نیکه به یې ورته د زوی خطاب کولو که نه، داسې خطاب ورته کولو لکه خپل زوی ته چې کوي دومره ورته ګران و. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 4 ځله سینه تېرې شوې ده. ګورئ دا یوه خبره د ما نه ویره وه چې دی د بیبي حلیمې سره په کور کې و، د هغو له یوه زوی سره یې د باندې سات تېرولو، ساتیره یې کولو. نو دلته ملایکه خدای پاک ورته راولېږله او د ده سینه یې په پرې کړه، د ده زړه نه یې هغه کرکه نفرتونه هغه ټول بېکاره شیان د زړه نه وایستل او زړه یې د رحمت په اوبو باندې ومینځله. ګورئ نو کله چې
د بیبي حلیمې هغه بل زوی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته ساتولو ماشومتوب کې. نو چې داسې یوه پېښه وشوه د حضرت بیبي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سینه یې ورڅیرې کړه. نو د بیبي حلیمې زوی لاړو خپل مور پلار ته ورته وویل چې دا رقم ته پېښه وشوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وښودل چې محمد سینه چا ورڅیرې کړله که نه. نو په هماغه وخت چې هغوی راغلل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رنګ الوتی و، رنګ یې تک زیړ و که نه. بیا یې کیسه ورته وکړه. یو په وخت کې دا تقریبا د 4 کالو شاوخوا و. وروسته له هغوی څخه په 10 کلنۍ کې بیا سینه څیرې شوې ده. له هغې څخه وروسته یې په 20 کلنۍ کې او آخري ورځ د معراج په شپه باندې د سینه 4 ځله څیرې شوې ده او هغه کومې خطایي چې هغه یې ترې ایستلي دي. سمه ده؟ ښه. نو موږ تاسو باید له دې درس څه زده کړو. ګورئ، قرآن کریم په داسې چا نازل شوی چې هغه څوک دی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، چې دی که څه هم له ټول نه وروسته یعنې وروستنی پیغمبر دی، وروسته له ټول راغلی، خو مګم دی په مقام کې له ټول نه اول دی، د ټول نه لومړی دی. سمه ده؟ هغه مقام چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لري هغه یې نور پیغمبران نه لري. د په راتګ سره مخکیني دینونه ټول منسوخ شول، ټول له منځه لاړل. خو موږ تاسو باید څنګه وکړو؟ د ده چې امتیان یو، د په لارښوونه عمل وکړو، د په احادیثو باندې عمل وکړو، د سنت طریقه چې کومه ده هغه موږ تاسو باید ښه په ورین تندي ادا کړو، په خلاص مټ. سمه ده؟ ځکه چې هغه څه چې ده ترسره کړي دي، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ترسره کړي، په هغو کې کوم مشکل نشته. ګورئ، هغه د دین او دنیا دپاره یو لارښود دی. وروسته هغو څخه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ځوانیږي، په 25 کلنۍ کې د حضرت بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها سره نکاح کوي. په 40 کلنۍ کې دی څنګه کې په پیغمبرۍ باندې مبعوث کېږي. په 63 کلنۍ کې دی له نړۍ څخه سترګې پټوي او د تل لپاره نور زموږ تاسو له سترګو پناه کېږي. هغه څه چې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه موږ ته راپاتې دي موږ کله هم نه شو هېرولی. سمه ده؟ نو د هغو په لارښوونه باندې عمل کول ضروري خبره ده. نو موږ تاسو باید د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول سنتونه په ځان عملي کړو. هغه څه چې مثال هغو کړي موږ هغه باید وکړو، څه چې نه دي کړي هغه باید ونه کړو. سمه ده؟ درنو زده کوونکو، درس مو نن همدومره و. نو بیا بالاخره بل ساعت کې به درس وایو. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کوچنیتوب دی یا کوچنیوالی د ریا مخ دی. نو تاسو به دغه درس په خپل کور کې ښه صحیح منظم ولولئ. سختو کلمونه به لاندې په پنسل باندې کرښه کش کړئ، زه به تاسو ته بیا معنا کړم او همدغسې به مخ ته ځئ. صحیح ده؟ تر بیا هم په خدای سپارم. ښه وختونه.